د پاکستان په پنجاب ایالت کې یو ځل بیا غټ رذالت او منافقت ترسره شو. په پنجاب کې څه شوي دي ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. درنو کتونکو که چېرې تاسې د سپورټ او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې در سره سبسکرایب کړئ. کعبه شریفه د اسلام مرکز ګڼل کیږي او د ټولو مسلمانانو ګډ کور دی، یو پاک ځای دی او له هر ډول ګندګۍ څخه محفوظ دی. خدای پاک جل جلاله په خپله د دغه ځای د حفاظت ذمهواري په غاړه اخیستې ده او تل یې هر هغه څوک نیست او نابود کړي دي چې د کعبې شریفې د ړنګولو او یا پرې د تهمت لګولو هڅه کړې ده. تاریخ په وار سره ګواه دی چې هغه څوک د کعبې ړنګولو فکر یې کړی دی د خدای جل جلاله په دردناک عذاب اخته شوي دي. تر ټولو غوره مثال یې د ابراها دی. ابراها غوښتل چې کعبه شریفه ورانه کړي او د دې لپاره یې 40,000 کسیز لښکر جوړ کړ او د کعبې شریفې په لوري حرکت وکړ، خو په لاره کې ورسره عجیب کار وشو او د خدای جل جلاله له لوري پرې ابابیل مرغان مسلط شول او د ابراها دغه 40,000 کسیز لښکر یې تار مار کړ. د دې لښکر مشر ابراها چې پر یو لوی فیل باندې سپور و او د کعبې په لوري روان و تر څو کعبه ورانه کړي، نو خدای جل جلاله پرې داسې عذاب را نازل کړ چې د بدن ټول غړي یې بند ماتېدل او ابراها په دې ډول عذاب سره له منځه یوړل شو. را به شو اصلي کیسې ته چې په پنجاب کې څه ډول د کعبې شریفې بې عزتي شوې ده او ولې دغه کارونه کیږي. د پاکستان د پنجاب ایالت په چکوال سیمه کې په یوه تلویزیوني چینل کې د کعبې شریفې او د مسجد نبوي سپکاوی شوی دی. شاته یې د کعبې شریفې او د مسجد نبوي عکسونه لګولي دي او مخې ته یې جمانې او پاخیشې ښځې ګډیږي چې یقینا دا یو ډېر غټ منافقت دی او د دې په وجه د عذاب د نازلېدو خطره موجوده ده. دا لومړی ځل نه دی چې د دیني شاعرو سپکاوی کیږي. کابو 4 میاشتې وړاندې هم یوې نجلۍ چې ډاکټره فوزیه په نوم مشهوره وه په لایف توګه قرآن کریم ته اور واچوه او بیا یې په ډېره لوړ غږ سره دا هم وویل چې دا زما خپل کار دی، هیڅوک هم ما سره کار نه لري، چې وروسته یې بیا په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر غبرګونونه راپارولي وو. د دیني شاعرو ډېر زیات احترام پکار دی او له سپکاوي څخه یې ځان بچ کول پکار دي، ځکه چې د خدای جل جلاله د عذاب د رامنځته کېدو باعث ګرځي.